سلامونه! د کابل ټایم اپډیټ ګورو. 1535 دی، د نومبر 10 ده، یعنې 3:30 بجې دي. موږ اراده وه چې په 1 بجه باندې دا هغه وګورو، ولې سیستم خراب و. اوس هم د سیستم یوه برخه خرابه ده. فقط موږ د ثبت شوو کلیپونو تعداد کتلی شو. ټاپ کنټریبیوټرز مثلا دا والیډیټډ کلیپس کې نه معلومیږي چې چا څومره غږونه اورېدلي، ولې په بله برخه کې معلومیږي. موږ راځو او له سره تر اخره یې ګورو، دا ریکارډ کوو. حد اقل دې برخې محاسبه همدا اوس کوو. تاسې ګورئ په لیست اول، دویم، دریم، څلورم، پنځمه درجه، او دا د کلیپونو اندازه ده 55,000، 55,000، 54,000 او 53,000. او په همدې شکل باندې مخکې ځو. بیا له همدې ویډیو نه تاسې هم کولی شئ د خپل کار اندازه د نن ورځې وګورئ، د 22 اکتوبر اندازه ورڅخه منفي کړئ، او باقي به ستاسو د کار اندازه تاسو ته وښیي چې تاسو له هغه وخت نه تر دا اوسه پورې څومره کلیپونه ریکارډ کړي دي. موږ به یې هم وګورو. هغه ټاپ کسان چې وو د غږونو د ریکارډ برخه کې هغه به جلا معلوم کړو، د والیډیشن برخه کې جلا معلوموو. بیا یې مجموعه ګورو، مجموعه یعنې ټوټل مثلا چا ډېر کار کړی ده. تر 30 نفر پورې چې حنیف خان ده، او له هغه نه وروسته مثلا وروستی کس چې له 1,000 کلیپونو نه زیات لري هغه 102یم کس شاه زمان ده. د بله برخه کې تر اوسه پورې اپډیټ نه لرو، یعنې تر د بله برخه کې تر اوسه پورې هغه صفحه نه ښکاره کېږي. د والیډیټډ کلیپس خو هر وخت ښکاره شوه. د دې برخې هم رااخلو. د 22م موږ الرډي لرو ریکارډ، له هغو نه یې منفي کوو. تاسو ته به موږ دا وښیو چې څوک تر ټولو ډېر کار یې کړی ده او څوک ګټونکي دي. نو بنان دا اوس ترسره واخلئ. یوه بله برخه چې هر وخت اپډیټ شوه تر هغو پورې کولی شئ تاسې کار هم وکړئ، او هر وخت چې اپډیټ شوه موږ یې هماغه اپډیټ ارقام